راځي چې اوس د سپرینګ د لاسه چې کوم پوتنشل انرژي ده په یو جسم کې لکه یو باکس دی په سپرینګ پورې تړلی دی او که دا باکس موږ د خپل ځایه وخوځو او پرېږدو نو دی او مخکې رستو ځي نو د دې سپرینګ د وجې په دې باکس کې پوتنشل انرژي ده نو دغه پوتنشل انرژي به موږ څنګه معلومو نو زموږ نسخه دا وه چې کله زور کنزرویټیو وي نو د هغې په وجه باندې موږ د کار حساب کتاب وکړو دغه زور چې په دغه جسم باندې څومره کار کوي کار څه ته وایي کار دې ته وایي چې دغه باکس کو د خپل یو ځایګي نه x1 نه x2 ته لاړ شي د خوځښت په دوران کې نو په دغه دوران کې په دې زور څومره کار کړی دی نو دغه کار حساب کتاب به موږ وکړو او هغه کار په اخره کې په دوه حصو کې تقسیم شي یوه حصه بیخي په دغه لومبي ځایګي پورې اړه لري او دویمه حصه بیخي په دغه دویم ځایګي پورې اړه لري او په دې پورې اړه نه لري چې د لومبي ځای نه دویم ځای ته څنګه تللی دی دغه تفصیل پکې نه نو دا د کنزرویټیو زور نهاني دي بیا مونږه دغه کار چې کوم مونږه کلکولیټ کو او هغه په دوه حصو کې نه یوې حصې ته مونږ وایو پوتنشل انرژي په لومبي ځایګي او هغه بلې حصې ته مونږ وایو پوتنشل انرژي په دغه دویم ځایګي او د هغې نه مونږ ته پته ولګي چې یاره پوتنشل انرژي به په عامه توګه څنګه لیکو اوس مونږ ته پته ده د هوکس د قانون په حساب باندې د سپرینګ زور چې کوم دی هغه په یو جسم باندې لکه دا باکس چې کوم دی هغه ماینس k ځله x برابر x مطلب دا دی چې دا باکس د خپل ځای تولید د ځای نه x0 نه څومره خوځېدلی دی ښي لاس ته یا ګس لاس ته ماینس پکې ځکه دی چې دلته په دې تصویر کې تاسو ګورئ دلته چې کله دا باکس د خپل ځای نه ښي لاس ته خوځېدلی دی د تولید د ځای نه نو دا زور ګس لاس ته دی او کله چې دا باکس ګس لاس ته خوځېدلی دی سپرینګ ورغونډ شوی دی نو زور ښي لاس ته دی یعنی که x پازیټیو دی نو زور نیګیټیو دی که x نیګیټیو دی نو زور پازیټیو دی نو دغه نیګیټیو د دې لپاره راځي دا د هوکس قانون په حساب باندې دا زور دی اوس د کار د پاره موږ دا ویلیو چې د زور په وجه باندې شوی کار هغه برابري زور ځله دغه جسم د خپل ځای نه څومره بې ځایه شوی دی یعنی په ځایګي کې بدلون ځله د زور او د ځایګي د بدلون ترمنځ چې کوم ګوټ جوړیږي د هغې کوساین نه کار دی چې دا زور یې کوي خو یوه خبره تاسو ته ما نه وه کړې هغه دا ده چې دا فارموله هله کار کوي کله چې زور د ځایګي د بدلون سره نه بدلیږي یعنی زور په خپله نه بدلیږي چې دا باکس د x1 نه x2 ته ځي او دا زور په هر مقام باندې 10 نیوټنۍ د مثال په توګه او په هر ځای کې 10 نیوټنۍ نو بیا د دا فارموله کار کوي د دې په وجه باندې مونږه به دې فارمولې په ذریعه مونږه کار حساب کتاب کولی شو خو تاسو ګورئ چې د سپرینګ دا زور د ځایګي د بدلون سره بدلیږي یعنی په x باندې پورې اړه لري نو چې باکس د تولید د ځای نه 0 نه لرې دی نو زور زیات دی چې نږدې دی نو زور کم دی نو د دې مطلب دا شو چې په دې فارموله کې مونږه لږ غونته بدلون راولو او هغه دا دی چې مونږه دلته د انټیګریشن نه کار واخلو دغه ډیلټا x په ځایګي کې ټول بدلون نه اخلو لږ غونته بدلون په ځایګي کې واخلو د لومبي ځای نه لږ غونته وخوځو په دغه دوران کې زور دومره نه دی بدل شوی نو په هغې په وجه مونږه د کار حساب کتاب وکړو کوساین تیټا باندې اثر نه غورځېږي او بیا داسې وکړو چې د لومبي ځایګي نه د ټول بدلون دپاره د کار حساب کتاب داسې وکړو چې د لومبي ځایګي نه اخري ځایګي پورې انټیګریشن وکړو په دې باندې به بیا کله میلو شو خو چې کله زور د یو ځای نه بل ځای پورې بدلیږي یعنی د یو نقطې نه در بلې نقطې پورې بدلیږي نو بیا دا فارموله ده د کار دپاره نو راځئ چې اوس د دې سپرینګ د زور په وجه باندې د کار حساب کتاب وکړو نو کله چې دا باکس د x1 نه x2 ته ځي او زور پې لګېدلی دی f او لږ په ځایګي کې بدلون راولو dx او ورسره د ځایګي د بدلون او د هغې ترمنځ چې کوم ګوت جوړېږي د هغې
کوساین واخلو او دا انټیګریشن وکړو د x1 x2 پورې نو دا موږ له ټول کار راکړي کوم چې د سپرینګ د زور کړی دی د x1 نه x2 پورې راځئ چې دلته د انځور په ژبه وګورو چې دغه ګوټ څومره جوړیږي نو دا باکس دی د خپل ځینه خوځي لږ غونته خوځي ښي لاسته نو dx ښي لاسته دی په ده باندې چې کمزور دی نو هغه f دی او هغه ګس لاسته دی نو دا په ځایګي کې بدلون شو dx ښي لاسته او دا زور شو ګس لاسته f د دې دواړو ترمنځ چې کوم ګوټ جوړیږي هغه 180 درجې دی صحیح شو نو دلته دا کوساین چې کوم دی د x1 نه x2 پورې دا کوساین موږ سره راغی منفي ضلع یو ځکه چې د 180 درجو کوساین چې کومي هغه د منفي یو برابر دی سمه ده اوس موږ ویلو چې دغه زور چې کوم مقدار دی برابر دی میګنیټیوډ دی هغه د kx برابر دی ولی ځکه چې زور خو د منفي kx برابر دی خو چې کله منګه په تصویر کې د ایرو په ذریعہ باندې د دې غشي په ذریعہ باندې د ډایرکشن خو او موږ دا وښودل چې دا f په خپل ګس لاسته دی نو بیا دغه منفي ضرورت نشته یعنی موږ د میګنیټیوډ واخیسته دلته موږ f برابر واخلو د kx دا پکې یو وړه غونډه خبره ده چې یاد ساتل غواړي نو دا f دا منفي به بار راوځي او دلته دا kx او dx د x1 نه تر x2 پورې سمه ده نو مونږ چې کا k به بار راوځي د انټیګریشن نه او x dx د x1 نه تر x2 پورې نو دغه تاسو ته پته راځي د x انټیګریشن چې کومي نه هغه د x طاقت 2 په 2 ویشلې برابري نو موږ سره دا ریزلټ راغی چې د سپرینګ د زور چې څومره کار کړی دی هغه برابر دی د منفي ضلع k او د x انټیګریشن د x طاقت 2 په 2 ویشلې او لیمټ چې کوم دي د انټیګریشن هغه د x1 نه تر x2 پورې دي نو موږ سره نتیجه دا شوه چې منفي k ضلع x2 طاقت 2 په 2 ویشلې او جمع k x1 طاقت 2 په 2 ویشلې نو نیم ضلع k x1 طاقت 2 دکه چې دا پازیټیو ده مخکې به ولیکو منفي نیم ضلع k x2 طاقت 2 ښه اوس خیر دی که په دې حساب کتاب تاسو نه پوه شوي زه به تاسو ته د دې لنډیز ووایم ما څه وکړو ما دا وکړو چې د سپرینګ د زور په وجه باندې مې چې څومره کار شوی دی د x1 نه تر x2 پورې پتلو کې د یو ځایګي نه تر بل ځایګي پورې پتلو کې د دې ځای نه چې دا باکس تللی دی تر دې ځای پورې په دې دوران کې څومره کار کړی د سپرینګ د زور د سپرینګ زور ګس لاسته دی باکس ښي لاسته تللی دی هغې مې حساب کتاب وکړو په منځ کې پکې دغه انټیګریشن دا خو خیر تاسو سره ما وعده کړی چې کوم کار دی کړی دی سپرینګ د زور دا په 2 حصو کې تقسیمیږي یوه حصه به یې داسې چې هغه به بیخي په x1 باندې ډیپینډ کوي او بله حصه به یې داسې چې هغه بیخي په x2 باندې په آخري ځای باندې یعنې په دې حصه کې د x2 ذکر نشته او په دې حصه کې د x1 ذکر نشته نو کله چې د یو کنزرویټیو زور په وجه باندې مونږه د کار حساب کتاب وکړو او کار دغسې په 2 حصو کې تقسیم شي نو دغه لومبۍ حصې ته مونږ وایو دا د دغه پوټنشل انرژي ده د سپرینګ د دې زور په وجه باندې د دغه جسم
پوتنشل انرژي ده په لومبي ځای باندې چې موږ ورته U1 وایو او دا بله چې کوم ده نو دا د سپرینګ په وجه د دغه باکس پوتنشل انرژي ده په دغه دویم ځای کې باندې سمه ده تاسو ته بیا رعایت کوم نسخه ده څنګه چې تاسو وکتل نسخه دا ده کنزرویټیو زور په وجه باندې د کار کلکولیشن وکړه انټیګریشن په ذریعہ یا که زور کانسټنټي نو د اف ډلټا ایکس بغیر د انټیګریشن نه وکړه خو چې دا حساب کتابو کې نو په اخره کې به دا کار په دوه حصو کې تقسیم شي U1 او U2 نو دغه به پوتنشل انرژي په یو ځای باندې دغه پوتنشل انرژي په بل ځای باندې زمونږ په حساب کتاب کې اوس موږ سره دغه رااله نو د دې مطلب دا شو چې د سپرینګ د وجې چې کومه پوتنشل انرژي په لومبي ځای کې باندې کومه پوتنشل انرژي ده نو هغه نیم ځله k ځله x1 طاقت وه او په دویم ځل کې باندې چې کوم پوتنشل انرژي ده نو هغه نیم ځله x2 طاقت وه نو که دا سپرینګ دا باکس چې کوم دی د په سپرینګ پورې تړلی دی د په x1 باندې نه دی په x2 باندې نه دی په بل چرته دی په بل یو x باندې دی نو که په هر x باندې دی په هر پوزیشن یا زیږي x باندې دی د به یو پوتنشل انرژي half k x طاقت وه اوس موږ دا ویلیو چې کله په یو سیز باندې کار وشي د یو زور د لاسه او بل یو زور پکې کار نه کړي دغه ټول ټال کار په یو جسم باندې چې کله وشي هغه د هغه جسم په کاینټیک انرژي کې د بدلون برابري ټال کار ځکه زما دي بیانونه تاسو په غور باندې غوږ نیسئ دا خبره چې ټال زور په کینټیک انرژي کې د بدلون برابري دا هر وخت ټیک خبره ده که هر زور کار کړی دی دا هر وخت ټیک خبره ده د هر زور د پاره ټیک ده خو په شرط دی چې ټال کار چې مونږه په یو جسم باندې شوی هغه به د هغه شي په کینټیک انرژي کې د بدلون برابري دا فرق نه ورځي چې کوم زورونو کار کړي خو چې ټال کار کلکولیشن مونږ وکړو به په کینټیک انرژي کې د بدلون برابري په دې کې د ورک انرژي تورم وي په دې کې دغه نشته بیا کداغه ټال اوس دویمه خبره ده کداغه ټال کار کداغه کار صرف او صرف د سپرینګ زور کړي نو دا د سپرینګ پوتنشل انرژي د فرق هم برابر ده دا حل خبره ټیک ده سپرینګ زور کړي هر وخت ټیک ده دا حل ټیک ده چې د سپرینګ زور کم کار کړي نو اس کو نور زورونو کار کني کړي نو بیا چې د سپرینګ زور کم کار کړي دلته به دا ولیکو چې د سپرینګ زور کم کار کړي هغه ته برابري زماده د ټول کار د پاره دغه خبره ټیک ده د سپرینګ د زور د پاره دا خبره ټیک ده اوس که د سپرینګ زور چې کم کار کړي او هغه ټال زوري نو هغه خو بیا دا دوه خپل کې برابر شو کنه د دې مطلب دا شو چې په کاینټیک انرژي کې کم بدلون راغلی دی که بل یو زورم کار نه کړي او ټول زور د سپرینګ کار کړي نو هغه موږ په دوه طریقو بیا معلومولی شو یا په کاینټیک انرژي کې بدلون او یا دغه په پوتنشل انرژي کې بدلون دلته بل خبره ته خیال وکړئ په کاینټیک انرژي کې چې کوم بدلون دی هغه اخیری کاینټیک انرژي او دا غنه موږ لري کو لومبه کاینټیک انرژي خو په پوتنشل انرژي کې چې کوم بدلون دی هغه موږ د لومبه پوتنشل انرژي نه دوه اخیری پوتنشل انرژي لري کو یعنی دا فرق هم لګیو دغه پکشته چل پکشته دلته دی چل ته هم پکې خیال کوئ ها اوس راواخلئ دا ایکویشن او په دې کې لږونته ارینجمنټ وکړه که سیزونه مخکې وروسته وکړه یعنی دا یو ښي لاسته بوځه نه دا
کینیټیک انرژي ښي لاس ته بوځه او دا پوټنشل انرژي دلته ګس لاس ته راوله موږ سره به څه راشي 1 چې کوم دی یو هغه یو طرف ته کا او 2 چې کوم دی 2 هغه بل طرف ته دا اکویشن موږ ته دا وایي چې دا باکس چې په سپرینګ پورې تړلی دی او مخکې وروستو ځي نو دی چې د یو ځای نه x1 نه د دې ځای نه دې ځای ته ورسي x2 ته نو د ده کینیټیک انرژي چې کله دې ځای کې کمه وه هاف m په دې دوران کې او د ده پوټنشل انرژي چې کمه وه x1 په دې ځای باندې دی چې دې ځای ته ورسېدو نو هغه دواړه بدلې شوي دي یعنی کینیټیک انرژي دلته هاف mv1 پاتې نه ده هغې نه هاف mv2 طاقت 2 جوړه شوې ده او د پوټنشل انرژي هاف کې x1 پاتې نه ده طاقت 2 د هغې نه جوړه شوې ده هاف کې x2 طاقت 2 خو یو څیز نه دی بدل شوی او هغه دا چې په دغه لومبي ځای باندې چې کوم پوټنشل او کینیټیک انرژي ده که هغه دواړه موږ یو بل سره جمع کړو نو د هغې نه چې کومه شمېره راځي د مثال په توګه 50 ته راله دا لکه مطلب دا دی چې د مثال په توګه دا چې کوم دی نو دا 15 ده او دا چې کوم دی نو دا 20 ده نو چې دواړه جمع کړو 15 ته راغی 15 جوله اوس چې د دویم ځای ته دی تللی دی نو کیدای شي د ده کینیټیک انرژي چې کوم دی نو هغه د ده پوټنشل انرژي 15 وه او هغه د 15 نه لس شوې ده نو د ده کینیټیک انرژي به خامخا 15 وي ولې ځکه چې دا اکویشن موږ ته دا وایي چې کله دا یو 15 وه او دا یو 20 وه نو د دواړو جمع 15 ده خو په دغه دویم ځای باندې چې کوم کینیټیک او پوټنشل ده د هغې جمع د دې برابر ده نو که د ده پوټنشل انرژي لس شوې ده نو د ده کینیټیک انرژي به خامخا 15 وي ځکه چې د دواړو جمع 15 پکار ده ځکه چې 15 د 15 برابر به دا دې ته وایي د انرژي کنزرویشن کینیټیک انرژي او پوټنشل انرژي ځان له بدلیږي را بدلیږي خو د دواړو جمع نه بدلیږي خو دا اله چې کله سپرینګ زور کار کوي او بل یو زور کار نه کوي د دغه باکس د مخکې وروستو تلو په دوران کې نو پوټنشل انرژي کمیږي زیاتیږي کینیټیک انرژي کمیږي زیاتیږي خو یو شی نه بدلیږي او هغه د کینیټیک او د پوټنشل انرژي جمع ده نه بدلیږي نو بیا موږ وایو چې U1 K1 یعنی پوټنشل انرژي په یو ځای کې او د هغې سره موږ جمع کړو کینیټیک انرژي هم په هغه ځای برابري د ده پوټنشل انرژي په یو بل ځای کې او پلس کینیټیک انرژي په هغه بل ځای کې دې ته وایي لا د انرژۍ د خوندي کېدو قانون خو تاسو ته ما وویلې چې دا په دې کې ځانګړتیا دا ده چې کوم کار شوی دی هغه صرف د سپرینګ زور کړی دی یعنی دا باکس مخکې وروستو ځي نو د دې باکس او د ټیبل ترمنځ د زیږوالي زور نشته دی هوا ورباندې زور نه لګوي هغه ورباندې کار نه کوي ګریویټي ورباندې کار نه کوي ځکه د ګریویټي زور یې لاندې راکاږي د ټیبل مخ یې په بله دی کوي نو هغه دواړه زورونه خو د یو بل سره ختم شو یعنی بل یو زور هم کار نه کوي که بل یو زور پکې هم کار کوي نو بیا دا خبره صحیح نه ده نو که صرف د سپرینګ د زور د اثر لاندې د مخکې وروستو ځي نو دا بیا خبره صحیح ده چې د پوټنشل انرژي او د هغې سره چې موږ د کینیټیک انرژي جمع کړو نو د دې نه یو شمېره راشي او هغه شمېره د دغه خوځښت په دوران کې نه بدلیږي نو په دې باندې به نور مجلس بیا وکړو